السلام علیکم ستړي مشه نن پنځشنبه د 1498 کال د سنبلې 21مه د 2019 کال د سپټمبر 12مه زه صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي سټوډیو د خبرونو لیدلو ته رابولم د اروپايي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی ویلي د افغانستان په شمول د ټولو نړیوالو مسایلو د حل لپاره د ټولو خواو ګډ مشارکت ته اړتیا ده. هغه ویلي هیڅ ابرقدرت په یواځې سر شته مسایل نشي حل کولای. امریکا متحده ایالاتونو چې له نږدې یو کال له طالبانو سره د افغان سولې او ثبات خبرې کولې دغه خبرې لغوه کړې او په طالبانو یې د بریدونو د زیاتولو ګواښ وکړ. اروپايي ټولنه وايي د افغانستان په ګډون د ګڼو مسایلو حل څو اړخیز کار غواړي. دا خبره د دې ټولنې یوې باقدرته مسؤلې پرون مکسیکو ته د سفر پر مهال وکړه. هیڅ یو ناورین او مسله اوس وخت د قدرت لخوا نسی حل کېدلی. زبرځواکان له یاده وباسي. د هیڅ زبرځواک قدرت عمر نه دی چې زموږ په وړاندې پراته مسایل حل کړي. که افغانستان دی که وینزویلا ده. موګرینی ورسته له هغه د مسایل یادوي چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له طالبانو سره د نږدې یو کال خبرې د یکشنبه په ورځ لغوه کړې. ورسته ښاغلي ټرمپ د سپټمبر د 11مې د پیښې په مناسبت په خپل وینا کې وویل چې د طالبانو پر وړاندې د امریکا د پاوځ عملیات دومره شدید شوي چې مخکې ساری نه ولیدل شوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد اوس ازادي رادیو ته ویلي دي چې د دوی جنګیالي به خپل بریدونه لا پسې زیات کړي. په ایران کې د فوتبال سټوډیومونو ته د ښځو د نور پریښودو په خبرګون د یوې ځوانې ښځې تر ځان سوځونې وروسته فیفا یا د فوتبال نړیوال فدراسیون وایي ژر به دغه هیواد ته یو پلاوی ولیږي. سحر خدایاري چې په آبي نجلۍ مشهوره شوه څو ورځې مخکې په دې پلمه محاکمه شو چې ولې د فوتبال سټوډیوم بهر لانجه کوله او هغې تر همدې محاکمې وروسته ځان وسوځاوه او سایه ورکړه. د فیفا چارواکي ایران ته ځي څو هغه ترتیبات وڅاري چې له مخې ښایي ښځې د فوټبال لیدلو ته پرېښودل شي. د سپتمبر په 9مه یوې 29 کلنې ځوانې ښځې سحر خدایاري په دې غبرګون چې ښځې سټیډیوم ته نه پرېښودل کیږي ځان وسوځاوه. فیفا وايي دوی له ایران غواړي د هغو ښځو خوندیتوب ته پام وکړي چې له کلونو په دې هڅه کې دي چې له ښځو سټیډیوم ته د نه ورتللو بندیز لرې کړي. د ایران حکومت وایي لدې چې په سټیډیومونو کې لانجې جوړیږي او غیر اخلاقی خبرې ښکته پورته کیږي ښځو ته اجازه نه ورکوي چې ورشي. په باهاماس ټاپوګانو کې د تیری اونۍ د سخت توپان له امله د زرګونه تریتم شویو کسانو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. دغه توپان څه باندې 50 کسان وژلي او څو ټاپوګانې سخت زیانمن کړي دي. د وژل شویو د شمیر له زیاتېدو هم ویره شته. توپان په باهاماس کې داسې ورانۍ کړي دي. دوریان توپان په تیره یوه اونۍ کې له ټاپوګانو جوړ دغه وړوکې هیواد ګڼې سیمې سختې وځپلې. د اباکو فریپورټ او ځینو نورو ټاپوګانو اوسیدونکي وایي چې سخت زیان ور اوښتی او شاوخوا 2.5 کسان ورک دي. دوی وایي چې ټوله هستي یې له لاسه ووتله. د باهاماس چارواکي وایي اوس وخت 15,000 کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په قربانیانو او تریتم شویو سربیره اټکل کېږي چې د دوریان توپان د کارایب ټاپوګانو په خاصه توګه باهاماس ته تر 3 میلیارډ ډالرو زیان اړولی دی. دا ټاپوګان چې اکثریت د بریتانیا تر اثر لاندې دي د امریکا جنوب ته په اتلانتیک سمندر کې موقعیت لري. د ارمنستان د پخوانی ولسمشر رابرټ کوچریان محاکمه پیل شوه. په کوچریان تور دی چې د 11 کالو مخکې مظاهرچیان یې ځپلي دي. په هغه د اداري فساد تورونه هم لګېدلي. د 10 کاله د ارمنستان ولسمشر د 2008 کال د مظاهرو ځپنې محاکمې ته کش کړ. رابرټ کوچریان اوس 15 کلن دی او په اداري فساد او له دندې د ناوړه استفادې تورونه پرې لګېدلي. د 2008 کال په مارچ میاشت کې د حکومت ضد مظاهرچیان ځپلي او هم په پلازمینه یروان کې د 10 ورځو لپاره بیړنی حالت اعلان کړی و. رابرټ کوچریان له 1998 تر 2008 کال واک وچلاوه. خو اوس وایي چې اوسنی صدر اعظم نیکول پاشینیان د سیسه ورته جوړه کړي او پرې لګېدلي تورونه سم نه دي. وروستی خبر هم دا چې ساينس پوهانو او ستورپیژندونکو د لومړي ځل لپاره په یوه سیاره کې اوبه کشف کړي دي. دا سیاره له شمسي نظام بهر ده او اوس وخت په دې څېړنې کیږي چې ژوند پکې ممکن دی که څنګه. د دې سیارې آبي رنګ له ځمکې سره ډیر ورته دی خو تر اوسه پکې د ژوند امکان
نه دی تثبیت شوی. کې 13 او کې 2 بي سیاره د لندن کالج د کارپوهانو لخوا کشف شوې ده. لومړی وار دی چې موږ یو اتموسفیر وموند چې غاز نه لري، یو لویه ځمکه. دا سیاره له ځمکې سره څه باندې 100 نوري کاله واټن لري او ویل کېږي چې اوسني لاسته راغلي تصویرونه یې د 100 کاله مخکې دي. برتانوي کارپوهان وایي دې سیارې ته اوس وخت او پشته ټکنالوژي د انسان ورتګ ممکن نه دی. مننه کوم چې ازادي سټوډیو مو وکتله. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې، فیسبوک پاڼې او یوټیوب چینل باندې کتلی شئ. تر بیا.